الله تعالی چې څومره پیغمبرون دنیا ته لږلي دي دا ټول پیغمبرون معصوم دي دینه ګناه کله نشي کېدلی او الله تعالی چې څومره صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا پیدا کړی دي دا ټول محفوظ دي کله دینه ګناه وشي الله تعالی د دې په نامه اعمال کې ګناه پرېږدي نه ختم کوي نو یو امتی دا نه معصوم کېدلی شي او نه محفوظ کېدلی شي د هر امتی نه ګناه کېدای شي بیا په داس وخت کې میشتوس ته هم پچار دو چې د کیم یو کس نه ګناه وشي د یغ په ګناه باندې میشتوس پرده اچوي د یغ په عیوب باندې میشتوس پرده اچوي د یغ عیوب د یو ګناه خلق ته میشتوس نه وشي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث ته سنن ماجه کې دی من ستر عورت اخیه المسلم ستر الله عورته یوم القیامه چې کیم یو سړی په دنیا کې د خپل مسلمان ورور پرده پوشي وکي د یغه په عیوب باندې پرده وچوي د یغه ګناه خلق ته نه وشي پرده په وچوي الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې د پرده پوشي او فرمایي الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې د دغه په ګناه باندې پرده وچوي الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې د په عیوب باندې پرده وچوي او ومن کشف عورت اخیه المسلم کشف الله عورته حتى يفزحه بها في بيته او که یو سړی د چا عیوب ظاهر کو پرده پوشی نه پکو پرده نه پېچوي د چا ګناهی نه وي هغه ظاهر کو بیا دا سړی په خپل کور کې ذلیله او رسواوي الله تعالی دا سړی په خپل کور کې ذلیله کوي په خپل کور کې رسوا کوي کله چا نه ګناه وشي بیا ویلې خلته دا خبره بیانوي د سړی ګناه کړی دی پټي روبلا د اصلاح په نیت باندې روبلا پوهې کا دا ګناه ما کا دا ګناه ما کا دا ګناه ما کا خپل فریضه سره انجام کا پنه باندې پرېږده چې خپل څه چار کو ته کې ما چار دوی سره او کچېره دا سړی ګناه کو او هغه سړی دغه ګناه نه توبه ایستلی وي او ته بیا خلته یې چې دا سړی خو دا ګناه کو په غور په ورکوي بیا الله تعالی کې دای شي تو په هغه ګناه کې مبتلا کو څومره د نقصان ولا خبره ده چې کله یو سړی داس پریشانه کې وي یکسوی سره د اصلاح په نیت سره یو خبره بیان کړه دا ګناه ما کوي دا سخته ګناه ده الله تعالی د مشتوس ټول د ګناهینه په حفاظت کې وساتي